د کندوز خوږې ګازرې او د پلور سوړ بازار یې. کندوز یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نورو سیمو په پرتله پکې ګازرې ډیرې کرل کیږي او سږکال یې حاصلات هم د نورو کلونو په پرتله زیات دي، خو بزګران او سوداګر یې وایي سره له دې چې حاصلات یې زیات دي خو بازار یې ډیر سوړ او په نیمه بیه یې پلوري. حاصلات زیاده خوب است دیگه. د ګازرو حاصلات ښه دي خو بیه یې ډیره ټیټه ده او زموږ لګښتونه ورباندې زیات شوي دي. دې وضعیت موږ ډیر ستړي کړي یو، څه وکړو، مجبوري مو ده. د محمد علیم کاکا کلونه کیږي چې په کندوز ولایت کې د ګازرو کښت کوي. نوموړی وایي چې سږکال په کندوز ولایت کې د ګازرو حاصلات ښه دي خو د پلور لپاره یې نه بازار شته او نه هم د ساتلو لپاره سړی خوني. هیڅ چیزی غریبی د ما مردم نمیگنه. په دې اوسنۍ بیه کې موږ ته هیڅ هم نه پاتې کیږي. تیر کال اول هغه وړاندې کال یې بیې ښې وې خو سږکال د ګازرو بیه بیخي ډیره ټیټه شوې ده او دا اوس مهال لا زه د 100,000 افغانیو په شاوخوا کې تاواني یم. زه اوس مهال 10 کارکوونکي لرم، څه وکړم، حاصلات مو بیه نه لري، له کومې خوا یې پوره کړم. نورو هیوادونو ته نه صادریږي، سړې خونې نه لرو. یوه بوجۍ ګازرې په 10 او یا هم 15 افغانیو پلورو. له دې زه څه جوړ کړم؟ د بزګرانو په خبره چې اوس مهال په بازار کې د ګازرو بیه ډیره ټیټه ده او کروندګر نشي کولای چې په دې بیه ان پر کروندو کړي لګښتونه پوره کړي. بازار نداره هیچ حالی 20 در پچی ګازرې مو بازار نه لري. یوه بوجۍ مو په 15 افغانۍ وپلورلې. له دې به نو څه جوړ شي؟ له حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا زموږ حاصلات تر یو ځای پورې ورسیږي چې بزګر غریب ته خو یې لږ ګټه ورسیږي. له دې به نو اوس څه جوړ شي؟ په همدې حال کې سوداګر بیا وایي چې په بازار کې د ګازرو بیه ټیټه ده او دوی نشي کولای چې له بزګرانو یې په لوړه بیه وپیري. دوی له اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی حاصلاتو ته مناسب بازار پیدا کړي او د ډیر وخت ساتنې لپاره یې د سړي خونې جوړې کړي تر څو خپل محصولات د بیو له ښه کېدو سره سم بازار ته وړاندې کړي. او دغه بوجۍ موږ اخیستې دلته په 20 روپۍ. بازار نن موږ بیه که په بازار منډۍ کې دا بوجۍ وي په 12 14 ته 15 روپیو پورې، خو دلته راغلو دلته اوس موږ دغه خوښې شوې دا ګازرې د ښې وې په 20 روپیو مو واخیستلې او دا بارو دغه موټر کې کابل ته یې وړو. هلته موږ ته مطلب نیمه کرا کوي یو طرفه. لږ یو خو بیا موږ هم دا تاجر یاست نو مطلب لږ یو خو خلکو بار راوړو، لږ یو خو له خپله وړو. همدغه کار ده مطلب. سږکال چې موږ داسې فکر کوو نظر سږکال کار ټول خرابه ده، دهقان شای پیسې ته نه رسیږي. بسیار یک نرخ نامناسب، یک نرخ پایین است. بعد سردخانه‌های اوس مهال د ګازرو ډیر ټیټ قیمت دی او باید په کندوز ولایت کې سړې خونې د دې بزګرانو او سوداګرو لپاره جوړې شي ځکه کندوز د افغانستان یو له کرنیزو ولایتونو څخه دی او دلته کرنه په ډیره ښه ډول سره روانه ده. نو په دې خاطر حکومت باید دلته پاملرنه زیاته کړي او د بزګرانو لپاره داسې یو ځای جوړ کړي چې هغوی حاصلات په ښه او مسلکي ډول سره پکې وساتي او دغه راز په مناسب وخت کې وپلوري. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین که څه هم له CGTN پښتو سره د بزګرانو او سوداګرو یو شمېر ستونزې مني خو د دې ستونزو د حل ټټر وهي او زیاتوي چې دوی د بزګرانو د حاصلاتو لپاره وړاندې تر دې هم د بازار موندنې هڅه کړې او لا هم په دې برخه کې کار کوي. په تیر کال کې موږ په شمالي ولایتونو کې د وچکالۍ سره مخ وو، خو دغه وچکالیو سره بیا هم موږ په ډېری زراعتي محصولاتو کې تر پخوا په پرتله مو حاصلات زیات شوي وو، خو بیا خاص کار لکه اوس د زردکې یا ګاجرې چې ته یادونه وکړله دا محصول دا یو داسې محصول دی چې دا د دې لپاره بازار موجود دی په افغانستان کې. او ګاجرې او زردکې د ساتلو لپاره هغه موږ په ډېرو ولایتونو کې شمالي ولایتونو کې هغه ساحوي سردخانې هم لرو چې خلک یې نګاه کوي او بازار موندنه هم تر ډېرې اندازې پورې ورته لرو او کوشش مو هم دا دی چې په آینده کې هم د دې لپاره ښه بازار موندنه لا نورې هڅې هم وکړو. کندوز چې د افغانستان کندو هم بلل کیږي ډیری اوسیدونکي پر کرنه بوخت دي خو په دې وروستیو کلونو کې طبیعي آفتونو د کرنیزو محصولاتو ټیټو بیو او اقلیمي بدلونونو د دې ولایت کرنیزه برخه او بڼوال ډیر ځپلي دي. احسان الله کریمي CGTN پښتو کندوز ولایت.